یو ډیر دردونکی خبر. پلار د غیرت په نوم باندې خپله د زړه قطره خپله لور وجلې ده. د ټولو معلوماتو نه ځان خبرولو لپاره دا ویډیو وګورئ او تر اخره موږ سره پاتې شئ. خو د معلوماتو درکولو نه وړاندې دا ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل خان کلیک در سره هم سبسکرایب کړئ. یوه دردونکې واقعه مخې ته راغلې چې د جینۍ نوم سحر دی او عمر یې 23 کاله دی چې څو میاشتې وړاندې د عثمان په نوم یو کس سره له کوره ووتله او په خپله خوښه یې د خوښې واده وکړو. د سحر مور پلار ته چې د دې خبرې علم وشو چې لور مو داسې کار کړی نو ډېر زیات خفه شول او دا درد د هغوی لپاره ډېر زیات لوی و چې بیا هغوی داسې فیصله وکړه چې په یو طریقه خپله لور کور ته راوغواړي او مړه یې کړي، ځکه چې دا کار د هغوی لپاره داسې و لکه عزت یې چې نیلام شوی وي. نو دوی خپله لور سحر خپل کور ته د میلمستیا په بهانه راوغوښته او دا بهانه یې ورته وکړه چې موږ تاسو سره صلح یا روغه جوړه کوو او بیا به د ښه په عزت سره له کوره رخصت کوو. خو چې کله یې کور ته راوغوښته نو پلار یې په تبرونو باندې ووهله او خپله لور یې په بېدردۍ ووژله او خپله د هغه ځای نه وتښتېدو. پولیسو لاش د پوسټمارټم لپاره مردخانې یا د مړو ځای ته منتقل کړی دی او د ملزم د نیولو لپاره تلاش هم شروع دی. قدرمنو دا خبره صحیح ده چې جینۍ به زیاتې کړې وي او د مور پلار د خوښې نه بغیر یې په خپله خوښه واده کړی او د کوره وتلې ده. خو که بل اړخ ته وکتل شي نو د جینۍ عمر 23 کاله دی. نو د دې نه دا معلومیږي چې اکثر پلاران نه غواړي چې لور یې واده شي او د لور د واده کولو په موډ کې نه وي او چې د کوم ځای نه هم رشته راځي نو دوی ورته مختلف بهانې جوړوي او یا دومره لوی ډیمانډونه ایږدي چې د لور رشته یې پاتې شي. نو بیا ځکه داسې حالات راپېښېږي. اسلام هم دا وایي چې که لور دې پیغله شي نو زر یې واده که او که زوی د زلمی شي نو زر ورته واده وکړه. داسې حالاتو کې بیا ضروري ده چې د اسلام حکم ومنل شي نو بیا به داسې واقعات نه راپېښېږي او د داسې واقعاتو مخنیوی به وشي. د یادولو وړ ده چې دا واقعه د پاکستان په لاهور ښار کې شوې ده. د ویډیو د کتلو مو مننه کوم. له نورو په زړه پورې معلوماتو لپاره در سره زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په الله سپارم. د لوی الله په امان.